که چېرته تاسو انګلیش زده کړی وی نو تاسو ته به یو ښه جاب یو ښه وظیفه میلاو شوی وی. If you had learned English you would have got a good job. که چېرته ستا په ځای زه وی ما به هغې ته سزا ورکړی وی. If I were you I would punish her. که چېرته ته هلته لاړ شې کیدی شي چې پولیس ته ګرفتار کی. If you go there police may arrest you. که هغه کار وکړي پیسې ګټي. If he works he earns money. ګرانو ګدونکو که چېرته تاسو هم داسې قسم له خبرې په انګلیش کې کول غواړئ نو بیا تاسو ته د کنډیشنل سنټنسز زده کولو ضرورت دی. یعنی بیا تاسو له په کنډیشنل سنټنسز باندې د پوهېدلو ضرورت دی. نو او بالکل تاسو بالکل صحیح ځای ته او هم په صحیح وخت باندې راغلی. نن په دې ویډیو کې به تاسو زیرو کنډیشنل فرست سیکنډ او دغسې تھرډ کنډیشنل سنټنسز زده کوئ. د کومې ویډیو ریکویسټ یعنی د کومې ویډیو آفر چې موږ ته سردار خان کړی کومه چې تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري. سردار خان ویلی چې په کنډیشنل سنټنسز باندې یعنی زیرو فرست سیکنډ او تھرډ کنډیشنل سنټنسز باندې یو ویډیو جوړه کړه. نو نننۍ ویډیو د سردار خان په ریکویسټ د سردار خان په آفر باندې هم د کنډیشنل سنټنسز ده. ګرانو ګدونکو نن په دې ویډیو کې به تاسو کنډیشنل سنټنسز په داسې طریقه باندې زده کوئ چې تاسو خو به زده کوئ یعنی تاسو به پرې پوه شئ خو تاسو به د دې هم قابل شئ چې تاسو پرې په سوسایټي کې خپل همزولي خپل کلاسمیټس او خپل ملګري ډېر په اسانه باندې پوهه کوي. نو د دغه کبله د دغه وجې نننۍ ویډیو نننۍ درس ستاسو دپاره لږ نه او ډېر زیات crucial دی ډېر زیات important دی. ګرانو ګدونکو I don't want to waste your time more. Just let's kick off the lesson. ګرانو ګدونکو اوس راځئ چې په یو ښکلي او یو ښایسته او یو بترتیب انداز سره کنډیشنل سنټنسز زده کړو. یعنی د ټول ناول زیرو کنډیشنل زده کړو بیا فرست کنډیشنل سیکنډ کنډیشنل او دغسې په مزه مزه تھرډ کنډیشنل زده کړو. ګرانو کتونکو د ټول ناول زده کوو زیرو کنډیشنل. اوس زیرو کنډیشنل څه ته وایي؟ زیرو کنډیشنل په یاد ساتئ هغه سنټنسز ته ویل کېږي چې هغه یو حقیقت وي خو دا حقیقت نه چې زه بازار ته تللی ومه ما روټۍ خوړلې ده ما نن خپل کار مکمل کړی و. داسې حقیقت چې په هغې کې هیڅ شک هم نه وي. یعنی که هغه خبرې ته چا ته وکړې نو هغه یې ستاسه پټک مني. لکه څنګه چې موږ په پښتو کې وایو چې نیک اعمال کې نو ثواب بدی کېږي. نو او بالکل چې نیک اعمال کې نو ثواب بدی کېږي. په دې خبره کې خو څه شک نشته. په دې خبره کې خو ستا سره هر څوک اتفاق کوي دا خبره خو هر څوک مني چې نیک اعمال کې ثواب بدی کېږي. چې ورزش کې نو وجود به دې ښه وي وجود به دې فټ وي. نو او بالکل تاسو به په سوسایټي کې په معاشره کې خلک لیدلی وي چې ورزش کوي ایکسرسایز کوي نو د هغې وجود ډېر زیات ښه وي هغې ډېر زیات فټ وي. چې سخت محنت کې نو پیسې به ګټې. نو او بالکل په دې خبره کې هم څه شک نشته چې سخت محنت کې پیسې وګټې. تر اوسه پورې چا بې د محنت نه څه لاسته راوړي نه دي. تر اوسه پورې چا بې د محنت نه پیسې ګټلې نه دي. نو چې سخت محنت کې نو پیسې به ګټې. چې سخت محنت کې نو امتحان به پاس کې. تر اوسه پورې چا بغیر د محنت نه امتحان پاس کړی نه دی. نو چې سخت محنت کې امتحان به پاس کې. په دې خبره کې هم څه شک نشته. ګرانو کتونکو کله چې موږ داسې قسم له خبرې کوو کله چې موږ د داسې قسم له خبرو ذکر کوو نو بیا موږ ته د زیرو کنډیشنل سنټنسز زده کولو ضرورت دی. یعنی زیرو کنډیشنل زده کول موږ ته ضرورت دی. خو اوس تاسو ته به زیرو کنډیشنل سنټنسز څوک ښایي نو تاسو بالکل بېغمه شئ. آخر زه د څه دپاره یم انشاءالله نن په دې ویډیو کې به د داسې په یو داسې طریقې سره کنډیشنل سنټنسز وښیم زیرو کنډیشنل فرست کنډیشنل سیکنډ کنډیشنل او هم تھرډ کنډیشنل چې تاسو خو به یې زده کوئ خو د دې سره سره به تاسو د دې هم قابل شئ چې تاسو په معاشره کې خپل کلاسمیټس ته خپل همزولو ته او خپلو نورو ملګرو ته ډېر په اسانه باندې وښایئ. ګرانو کتونکو دا کومه اګزامپلز چې ما ورکړه اوس راځئ چې داسې قسم له خبرې په انګلیش کې هم زده کړو. نو په انګلیش کې فار ایگزامپل زما سره یو سنټنس دی او سنټنس داسې دی که هغه کار وکړي نو پیسې ګټي. او بالکل یو حقیقت دی که هغه کار وکړي نو پیسې ګټي. کومه چې زیرو کنډیشنل سنټنس دی او یو حقیقت دی. ګرانو کتونکو د دې سنټنس
ترانسلیټ کولو دپاره یوازې د دې سنټنس ترانسلیټ کولو دپاره نه د داسې قسم لا سنټنسز ترانسلیټ کولو دپاره زما سره یو سټرکچر دی زموږ سره یو فارموله ده د کومې په مدد سره چې بالکل مونږه په پټو سترګو بلها سنټنسز د زیرو کنډیشنل انګلیش ته ترانسلیټ کوو او فارموله داسې ده د ټولو نه اول اف د کومې مطلب چې دی ک په پښتو کې چې مونږ وایو ک او یا وین د کومې مطلب چې دی کله پښتو کې مونږ وایو ک یا کله او په دویم نمبر سمپل پریزنټ ټینس او بیا کاما او بیا سمپل پریزنټ ټینس یعنی اولنې کلاس د سمپل پریزنټ ټینس او دویم کلاس بیا هم د سمپل پریزنټ ټینس د اف یا د وین نه پس وین به لګیږي یا به اف لګیږي او د هغې نه پس به اولنې کلاس هم د سمپل پریزنټ ټینس لګیږي او دویم کلاس به هم د سمپل پریزنټ ټینس لګیږي ګرانو کتونکو تقریبا چې تاسو پوه نه شوئ خو اوس چې کومه مونږه اگزامپلز ورکوو په ډیټیل سره او بیا د هغه اگزامپلز ورکولو نه پس مونږه کمپیریزن کوو یعنی د زیرو کنډیشنل فرست کنډیشنل کمپیریزن کوو نو انشاءالله تاسو به بالکل په اسانه پوه شئ که هغه کار وکړي نو پیسې ګټي د ټول نه اول به مونږ ولګو اف د کومې مطلب چې دی ک او په دویم نمبر he works if he works که هغه کار وکړي د اف نه بعد اولنې کلاس اولنې جمله د سمپل پریزنټ ټینس he works د ورک سره مې اس ولې ولګاو ځکه چې دا سمپل پریزنټ ټینس دی if he works که هغه کار وکړي he earns money هغه پیسې ګټي اولنې کلاس هم د سمپل پریزنټ او دویم کلاس هم د سمپل پریزنټ if he works he earns money که هغه کار وکړي هغه پیسې ګټي if you work for 10 hours you get tired که ته تر 10 غنټو پورې کار وکړې ته ستړی کېږي if you work for 10 hours you get tired بېشکه خبره ده حقیقت دی یو سړی د 10 غنټو پورې کار وکړي 10 غنټې کار وکړي نو واقع ده چې هغه بیا ستړی کېږي نو دویم اگزامپل داسې دی if you work for 10 hours که ته وایي تر 10 غنټو پورې کار وکړي you get tired نو ته ستړی کېږي اولنې کلاس هم د سمپل پریزنټ د اف یا وین نه پس او دویم کلاس هم د سمپل پریزنټ ټینس بل اگزامپل به داسې وي که زه ناوخته راشم زما رور ما بې عزته کوي یعنی زما رور ما دګي دسي if I come late که زه ناوخته راشم my brother scolds me زما رور ما دګي دسي یعنی ما بې عزته کوي دلته ما د سکالډ سره اس ولګاو دا مې ولې ولګاو ځکه چې دلته زما رور کار کوي او هغه یو سینګولر ناون دی او تاسو ته معلومه ده چې په سینګولر او تاسو ته معلومه ده چې په سمپل پریزنټ ټینس کې مونږه د سینګولر سبجیکټ سره بیا کله چې ورب وي د هغې سره به د اس یا ایس اضافه کوو دلته مونږه د سکالډ سره ځکه د اس اضافه وکړه سنټنس داسې دی if I come late که زه ناوخته راشم my brother scolds me زما رور ما بې عزته کوي زما رور ما دګي دسي ګرانو کتونکو بل اگزامپل به داسې وي که هغه بازاري خوراک وکړي نو د هغې معده خوږیږي یعنې د هغې معده سوځي درد کوي if she eats junk foods که هغه بازاري خوراک وکړي جنک فوډز ویلی کېږي چپس سوپ وغیره وغیره هغه څیزونه چې د هغې ذایقه ډېره زیاته مزیداره وي خو هغه د معدې دپاره د وجود دپاره ډېر زیات نقصان ورکوي که چېرته تاسو هم داسې قسم له خوراکونه کوئ او ستاسو معده ستاسو وجود وسپیټ وي نو په دې خبره کې څه شک نشته چې په روان وخت کې به ستاسو معده او ستاسو وجود خراب وي یعنې داسې قسم له خوراکونو به ستاسو معده او ستاسو وجود خراب کړي if she eats junk foods که هغه بازاري خوراکونه وکړي her stomach hurts د هغې معده خوږیږي د هغې معده درد کوي د هغې معده سوځي بل اگزامپل داسې دی که زما پلار هغه ته دعوت ورکړي نو هغه دلته راځي if my father invites him که زما پلار هغه ته دعوت ورکړي he comes here هغه دلته راځي اولنې کلاس هم د سمپل پریزنټ او دویم کلاس هم د سمپل پریزنټ کومې ته چې پریزنټ
انډیفینټ ټینس ویل کېږي. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي یې، یعنې په زیرو کنډیشنل باندې به تاسو پوه شوي. که چېرته تاسو پرې نه یې پوه شوي نو اوس چې موږ کله فرسټ کنډیشنل زده کوو او بیا د هغې نه پس د زیرو کنډیشنل او د فرسټ کنډیشنل کمپیریزن کوو، موازنه کوو، نو انشاءالله تاسو به بیا بالکل په اسانه باندې پوه شئ، 100% به پرې پوه شئ. ګرانو کتونکو اوس راځو چې فرسټ کنډیشنل زده کړو. فرسټ کنډیشنل مونږ په کوم ځای کې استعمالو؟ فرسټ کنډیشنل مونږ په هغه ځای کې استعمالو کله چې د هغې په فیوچر کې د کېدلو چانس وي، یعنی یو خبره وي، یو کار وي او د هغې په فیوچر کې د کېدلو چانس وي. لکه څنګه چې موږ په پښتو کې وایو که زه دا پلانکی کار داسې وکړم نو دا بل کار به هم بیا داسې وشي، یا که زه دا پلانکی کار داسې وکړم نو کېدی شي چې دا بل کار ورسره داسې وشي په فیوچر کې. ګرانو کتونکو راځئ چې په اګزامپلز ورکولو سره ډېر زیات ښه او ډېر زیات په اسانه باندې پوه شئ. یو سنټنس دی او هغه داسې دی که عمر دا وخوري نو بیا به خفه، یعنی یو خوراک دی، بیکاره خوراک دی، جنک فوډز دی او موږ وایو که عمر دا وخوري نو بیا به خفه وي. اوس به نه خفه، 10 منټه پس به خفه وي، ګنټه پس به خفه وي، سبا به خفه وي، میاشت بعد به خفه وي، کال بعد به خفه وي، خو په فیوچر کې به خفه وي. که عمر دا وخوري نو بیا به خفه وي، یعنی پر روان ټایم کې به هغه خفه وي. ګرانو کتونکو د فرسټ کنډیشنل سنټنسز چې موږ انګلیش ته ټرانسلیټ کوو نو د هغې لپاره هم یو سټرکچر دی، د هغې لپاره هم یو فارموله ده او هغه داسې ده د ټولو نه اول اف یا وین، زیرو کنډیشنل سنټنسز په شان، او بیا د اف یا وین نه پس سمپل پریزنټ ټینس، یعنی اولنی کلاس د سمپل پریزنټ ټینس. څنګه چې موږ په زیرو کنډیشنل کې اولنی کلاس د سمپل پریزنټ ټینس ولګاو نو هم په فرسټ کنډیشنل کې موږ اولنی کلاس د سمپل پریزنټ ټینس لګاو. خو په فرسټ کنډیشنل کې بیا فرق دا دی چې دویم کلاس موږ د سمپل پریزنټ ټینس نشو لګولی. په فرسټ کنډیشنل کې بیا موږ دویم کلاس د سمپل فیوچر ټینس لګاو. په اولنی په زیرو کنډیشنل کې هم موږ اولنی کلاس هم د سمپل پریزنټ ټینس ولګاو او دویم کلاس هم موږ د سمپل پریزنټ ټینس ولګاو. خو اوس په فرسټ کنډیشنل کې موږ اولنی کلاس د سمپل پریزنټ ټینس لګولی شو خو دویم کلاس موږ د سمپل پریزنټ ټینس نشو لګولی. دویم کلاس به موږ د سمپل فیوچر ټینس لګو. اوس دا سنټنس موږ انګلیش ته ټرانسلیټ کوو که عمر دا وخوري نو بیا به خفه، بیا به خپیمانئ. if Umar eats this، if Umar eats this څه مطلب دی؟ که عمر دا وخوري. د اف نه بعد اولنی کلاس یعنی اولنی جمله د سمپل پریزنټ ټینس او بیا دویم کلاس د سمپل فیوچر ټینس. he will regret، هغه به خفه وي، ګنټه پس به خفه وي، ورځ پس به خفه وي، کال پس به خفه وي. او سنټنس دا شو if Umar eats this، که عمر دا وخوري he will regret، هغه به خفه وي، هغه به خپیمانه وي. بل اګزامپل به داسې وي که ته ما ته دعوت راکې نو زه به هلته درشم، یعنی که ته ما ته دعوت راکې نو کیدای شي زه سبا بله ورځ هلته درشم. if you invite me، که ته ما ته دعوت راکې. سمپل پریزنټ ټینس I will go there، زه به دلته درشم، سبا به درشم، 10 ورځې 20 ورځې پس به درشم. if you invite me، که ته ما ته دعوت راکې I will go there، نو زه به هلته لاړ شم یا زه به هلته درشم. بل اګزامپل که زه هلته لاړ شم نو زه به د هغه سره میلاو شم، یعنی که هلته لاړ شم نو د هغې نه پس به یعنی د تللو نه پس به زه بیا د هغه سره میلاو شم. if I go there، که زه هلته لاړ شم I will meet him، زه به د هغه سره میلاو شم. اولنی کلاس، اولنی جمله، اولنی بند د سمپل پریزنټ ټینس، دویم کلاس دویمه جمله د سمپل فیوچر ټینس I will meet him، زه به د هغه سره میلاو شم. او آخري اګزامپل د فرسټ کنډیشنل او بیا د هغې نه پس د زیرو کنډیشنل او د فرسټ کنډیشنل کمپیریزن چې تاسو پرې ډېر زیات ښه پوه شئ. او هغه داسې دی که عمر ستا نه معافي وغواړي نو کیدای شي چې ته یې معاف کړې. if Umar apologizes to you، که عمر چېرته ستا نه معافي وغواړي، اپالوجایز ویلی کېږي
معافی غوښتلو ته بخښنې غوښتلو ته. خو دلته عمر سینګولر دی نو د apologize سره مونږه اس ولګو. apologizes if عمر apologizes to you که عمر ستانه معافي وغواړي you may forgive him you may forgive him. دلته may ولې ولګو؟ may استعمالیږي کېدی شي، یعنی دې خبرې چانس دی چې کېدی شي ته یې معاف کړې. مونږ دا هم ویلی شو چې ته به یې معاف کړې. you will forgive him ته به یې معاف کړې. که عمر ستانه معافي وغواړي you will forgive him ته به یې معاف کړې. خو مونږ دا هم ویلی شو کېدی شي چې ته یې معاف کړې. نو د کېدی شي چې ته یې معاف کړې د دې لپاره استعمالیږي you may forgive him کېدی شي چې ته یې معاف کړې. تاسو دا هم ویلی شئ you might forgive him کېدی شي چې ته یې معاف کړې. که چېرته تاسو کنفرم دا خبره کوئ چې ته به یې معاف کړې نو د دې لپاره استعمالیږي you will forgive him ته به یې معاف کړې. خو که چېرته تاسو وایئ چې کېدی شي چې ته یې معاف کړې نو بیا you may forgive him. یوازې د you اگزامپل نه، څنګه چې موږ شاته اگزامپلز ورکړه لکه if I go there که زه هلته لاړ شم I may meet him کېدی شي چې زه د هغه سره میلاو شم. نو مې مونږه د فرست کنډیشنل په دویم هر یو کلاس کې لګولی شو. د کومې مطلب چې دی کېدی شي. ګرانو کتونکو اوس راځئ چې د زیرو کنډیشنل او د فرست کنډیشنل فرق معلوم کو او د هغې کمپیریزن وکړو چې په فرست کنډیشنل او زیرو کنډیشنل کې څه فرق دی. د ټول ناول د زیرو کنډیشنل اگزامپل او هغه داسې دی که هغه کار وکړي نو پیسې ګټي. if he works he earns money که هغه کار وکړي نو پیسې ګټي. واقعي خبره ده، حقیقت دی. if he works he earns money. اولنی کلاس اولنی جمله هم د سمپل پریزنټ ټینس، دویم کلاس یعنی دویمه جمله هم د سمپل پریزنټ ټینس. ګرانو کتونکو تاسو بالکل د زیرو کنډیشنل پیژانګلو د دې خبرې نه کولی شئ چې د هغې اولنی کلاس او دویم کلاس دا دواړه به د سمپل پریزنټ ټینس وي، یعنی د پریزنټ اینډ ډیفینټ ټینس به وي. اوس فرست کنډیشنل if he works که هغه کار وکړي he will earn money هغه به پیسې وګټي. اولنی کلاس د سمپل پریزنټ ټینس او دویم کلاس یعنی دویمه جمله د سمپل فیوچر ټینس. د فرست کنډیشنل سنټنسز پیژانګلو تاسو د دې نه کولی شئ چې اولنی کلاس د if یا وین نه پس به اولنی کلاس د سمپل پریزنټ ټینس وي او دویم کلاس یعنی دویمه جمله به د سمپل فیوچر ټینس وي. if I work till midnight که زه تر نیمې شپې پورې کار وکړم I get very tired زه ډېر زیات سخت ستړی کېږم. زیرو کنډیشنل اولنی کلاس اولنی جمله هم د سمپل پریزنټ ټینس او دویمه جمله هم د سمپل پریزنټ ټینس یعنی دویم کلاس هم د سمپل پریزنټ ټینس. اوس د فرست کنډیشنل اگزامپل به څنګه وي؟ if I work till midnight I will get very tired که زه تر نیمې شپې پورې کار وکړم I will get very tired نو زه به ډېر زیات ستړی شم. اولنی کلاس د سمپل پریزنټ ټینس او دویم کلاس د سمپل فیوچر ټینس. آخري اگزامپل د کمپیریزن یعنی د زیرو کنډیشنل او د فرست کنډیشنل سنټنس آخري اگزامپل د کمپیریزن کولو. if you go there که ته هلته لاړ شې پولیس arrest you پولیس ته گرفتاروي. اولنی کلاس اولنی جمله هم د سمپل پریزنټ او دویم کلاس دویمه جمله هم د سمپل پریزنټ. if you go there police arrest you پولیس ته arrest کوي. خو په فرست کنډیشنل کې به اوس دا موږ څنګه وایو if you go there که ته هلته لاړ شې پولیس may arrest you کېدی شي چې ګوره پولیس ته arrest کړي. if you go there که ته هلته لاړ شې پولیس will arrest you پولیس به تا arrest کړي یا پولیس may arrest you کېدی شي چې پولیس ته arrest کړي. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په زیرو کنډیشنل او په فرست کنډیشنل باندې پوه شوي یئ. د دې سره سره مونږه سیکنډ کنډیشنل او فرست کنډیشنل هم په دې ویډیو کې کولی شو خو بیا ویډیو ډیره زیاته اوږدې ده تقریبا 40 منټس ته رسېده. نو انشاءالله په دې پسې به سمه د سیکنډ کنډیشنل او د تھرډ کنډیشنل ویډیو مونږه اپلوډ کوو. د ویډیو کتلو
ډیره مننه. Thank you so much.